د شبرغان مزار شریف د ګازو نل لیکې چارې 83 سلنه بشپړې شوې. د ویلډینګ کاري په برخه کې 20 کیلومتره کار کړی دی چې دغه ټاکلي اندازې مو ډېر کار کړی دی او همداشان ټیسټ هایدرولیکي یا ټیسټ یوټي چې دا دواړې مهمې موارد دي په پایپلاین کې، دا دواړه هم تر هغه 14 کیلومتره الحمدلله اضافه شوي دي. پروژې له 52 کلونو وروسته یو ځل بیا عملي او سر ته ورسېدې. د دغه پروژې له بشپړېدو سره به په هېواد کې د ګازو قیمتونه کافي اندازه ښکته شي. افغانستان څومره طبیعي ګاز لري، چین او نړۍ نور شرکتونه یې د قراردادونو ته په تمه دي. چا که ما روز جمعه افتتاح کردیم، استخراج یک چا حد اقل از 70 تن روزانه شروع می شود، آستا آستا از 100 تن. پر دغه پروژه څومره مالی مصرف راغلی دی. دغه پروژه د افغاني او که بهرني شرکتونو سره د کانونو پټرولونو وزارت وایي له شبرغان څخه تر مزار شریف ښاره پورې د ګازو نل لیکې د جوړېدو چارې 83 سلنه بشپړې شوي او پاتې چارې به ډېر ژر بشپړې شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د ګازو دغه نل لیکه 95.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د رغولو چارې یې سرپرست حکومت په 609 میلیونه افغانۍ بودیجې ځانګړې کړې ده. یاد نل لیکه په 4 ساعتونو کې 1.5 میلیونه متر مکعب ګازو د لیک وړتیا لري چې د رغولو چارې د نړیوالو معیارونو سره سم افغان انجینرانو له لوري پر مخ وړل کیږي. له دغو ګازو څخه به په مزار شریف ښار کې د برېښنا د ښیښو جوړونو کارخونې او په طبیعي پارکونو کې ترې ګټې واخیستل شي چې افغانستان به د ځان بسیاینې خواته نږدې کړي. اوس مهال د شبرغانو د ګازو له څاګانو څخه به په ورځني ډول 650,000 متر مکعب ګاز استخراج کیږي چې د اقچې او د شبرغان ښار کې د کورونو ترڅنګ د بیات پاور، برېښنا او په نورو بیلا په سیمه کې د نل لیکې کارکوونکي مسؤلین پوره همکارۍ، ډاډمن امنیت شتون او د متخصصو مخلصو انجینرانو هلې ځلې د دې پرمختګ عمده لامل ګڼي. د ویلډینګ کاري په برخه کې 20 کیلومتره کار کړی دی چې دغه ټاکلي اندازې مو ډېر کار کړی دی او همداشان ټیسټ هایدرولیکي یا ټیسټ یوټي چې دا دواړې مهمې موارد دي په پایپلاین کې، دا دواړه هم تر هغه 14 کیلومتره الحمدلله اضافه شوي دي چې 2 کیلومتره کار ورباندې شوی دی. دغه پایپلاین په 4 ساعتونو کې 170,000 متر مکعب ګاز 50 اتموسفیر فشار سره انتقال وړتیا لري. د امریکا جیولوجیکي سروې ادارې تخمینی ډول ښیي چې یوازې د افغانستان د شمال په 2 حوزو کې امو دریا او افغان تاجک کې 1.6 میلیارده بیلره خام نفت، 14 تریلیونه متر مکعب فټ طبیعي ګاز او 0.5 میلیارده بیلره مایع طبیعي ګاز شتون لري. په افغانستان کې د CNG لومړی مرکز د جوزجان ولایت شبرغان ښار کې په 2012 کال کې د مای میاشت کې پرانستل شو. دغه مرکز د جوړېدو نه مخکې افغانستان د اړتیا وړ 100% تیل د ګاونډیو هیوادونو څخه واردول چې د ترانسپورټي ستونزو له امله به په ډېره لوړه بیه تمامېدل. همدارنګه د طبیعي ګازو د ویش لږ پرمختګ تللي جوړښت د افغانستان د شمالي سیمو د ګازو زیرمو د تولید وړتیا محدوده کړې ده. ګازو پایپلاین د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د کانونو پټرولم سرپرست وزیر ویلي و چې یاده پروژه له 52 کلونو وروسته یو ځل بیا په عملي ډول کار پیل کړ چې د جوزجان ولایت د خوجا ګردک سیمې څخه بیا د بلخ ولایت تر کوټ او برق پورې 95 کیلومتره په اوږدوالي د 609 میلیونو افغانیو په لګښت د 3 کلونو په موده کې بشپړېږي چې ټول لګښت یې د سرپرست حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي. شیخ صاحب شهاب الدین دلاور زیاته کړې وه
چې یاد پایپلاین د بشپړېدو وروسته به د کوټ او برق فابریکې د کارونه لا چټکتیا پیدا کړي او هڅه کوي څو د مزار شریف ښار ټولو کورونو ته همدغه پایپلاین په وسیله گاز ورسوي. یک چا که ما روز جمعه افتتاح کردیم، استخراج نمی یک چا حداقل از 70 تن روزانه شروع می شود، آستا آستا از 100 تن بالا می شود از یک چا. تا 5 جنوری انشاءالله 16 چا دیگه به این مقدار دیگه فعال می شود. 10 چا نو 6 چا که پیش یا زده او را آماده استخراج می سازه. بلخوا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ترکمن چارواکو سره یې د ټاپ پروژې د فعل په اړه خبرې کړې دي. ټاپ پروژه په سیمه کې د ګازو انتقال لویه پروژه ګڼل کېږي چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. افغانستان د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله داسې ځای کې پروت دی چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا تر منځ نښلوونکي پل حیثیت یې غوره کړی دی. د افغانستان دغه موقعیت افغانستان په سیمه کې ډیر مهم ګرځولی او له اقتصادي لارې کولی شي چې د سیمې په ثبات او سیاسي نږدېوالي کې مهم رول ولوبوي. ځینې هغه مهمې پروژې چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته تیریږي پرته د افغانستان له همکارۍ شونې نه دي چې سرته ورسیږي. له دغو ډلو یوه لویه پروژه د ټاپ پروژه د ګازو نلیکه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته رسیږي. د ټاپ مطلب ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی چې د هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه راخیستل شوی دی. ترکمنستان په افغانستان کې له تحول وروسته په هغو هیوادونو کې و چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره یې ډیر حساسیت ونه ښود او یا د هیواد د بهرنیو چارو وزیر لومړنی بهرنیو چارو وزارت څخه و چې د افغانستان ته یې لومړی رشید مرادوف د افغان حکومت له واک ته تر رسېدو وروسته په 3مه میاشت کې کابل ته راغی او د سفر اجنډا کې یې د ټاپ پروژې مهم ځای درلوده. د ټاپ پروژې له مهمو او د سیمو نښلوونکو پروژو څخه دی چې افغان حکومت د امنیت نیولو لپاره سینه ډبولې ده. د دفاع وزارت وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په 2021 کال کې وویل چې یادې پروژې د امنیت بس ساتي او یادې پروژه په ډاډمن فضا کې پیل. ټاپ پروژه چې د پایپ له لارې طبیعي ګاز تر هند نه رسوي تر اوسه یې یوازې په ترکمنستان کې چارې ترسره شوي دي او د افغانستان چارې یې بشپړې شوي نه دي. دغه پروژه څه د باندې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې د اسیا پرمختیایي بانک یې مهم مالي ملاتړ کړی دی. دغه پروژې له لارې له ګازو ترلاسه کولو ور اخوا افغانستان به هر کال 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي چې د افغانستان اقتصاد په جوړولو کې به مهم رول ولوبوي. تمه کېږي د افغان حکومت د هڅو په پیله کې به د ټاپ پروژې چارې ژر پیل شي. ترکمنستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ټاپ پروژه کې هم خبرې شوې دي. افغان او ترکمن حکومتونو چې ښې دوستي او نږدې اړیکې لري کولی شي چې په ګډه همکاري دغه پروژه تر پاکستان ورسوي. ترکمنستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغان حکومت د مخالفینو ته یې ځای نه دی ورکړی او تمه ده چې نږدې راتلونکي کې به په ترکمنستان کې افغان سفارت هم ژر سرپرست حکومت ته وسپارل شي.